سنگ تهداب یک محراب مسجد جدید از سوی بنیاد خیریه الخیر در قریه خاشایی ولسوالی خوگیانی به زمین گذاشته شد. این مسجد قرار است به نام حضرت عمر فاروق رضی الله عنه به مساحت 506 متر مربع ساخته شود. مسئولان بنیاد خیریه الخیر می گویند که این پروژه با هزینه نزدیک به 2.5 میلیون افغانی عملی می شود و قرار است ساختمان آن به گونه اساسی و معیاری اعمار گردد. دغه مسجد چې 1506 متر مربع پراخوالی لري، دوی ته به د مسجد امام د حجرې ترڅنګ د اور خونه، منظم تشنابونه، د جنازې ځای ټول په نظر کې نیول شوي وي. په دغه مسجد باندې تقریبا د 2.5 میلیون په شاوخوا کې افغانۍ لګښت راځي. عالمان دین ضمن صحبت در مورد جایگاه بلند مسجد در دین مبین اسلام از مردم خواستند تا در ساخت، آبادسازی و نگهداری مساجد سهم بگیرند. مسجد جوړېدل خو اسانه کار دی او پالنه بیا ډېره مهمه ده. باید موږ تاسې پالنه وکړو، منځو ته ورته راسو، اولادونو منځو ته ورته راولو، کنکیان ورته راولو. باشندگان قریه خاشا نیز از آغاز این پروژه استقبال کردند و گفتند که اعمار این مسجد پاسخگوی نیازهای دینی و اجتماعی مردم محل خواهد بود. دغه مسجد چې تاسو موږ ته جوړوي، الله تعالی دې تاسو دنیا او آخرت برابر کړي. د ولس په پی د بس کې نه راکړی، د ولس توان نه لري. موږ دغه د خیرات بنسټ مؤسسې دغه څخه موږ ډېر شکرګزاره یو چې دوی راغلي دي، موږ ته دغه مسجد دلته شروع کړی دی او دا راته جوړوي او موږ ډېر منندور یو له دوی څخه. در جامعه اسلامی افغانستان مساجد همواره نقش مهمی در تقویت ایمان، آموزش نسل جوان و ایجاد همبستگی اجتماعی ایفا کردند. عالمان دینی تاکید می‌کنند که توجه به مساجد سرمایه‌گذاری برای رشد معنوی جامعه است.